د غزني د ملي راډیو تلویزیون امریت له لوري د خبریالۍ اړوند پنځم بست لپاره له 100 تنو ګډونوالو څخه ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د ادارې په انګړ کې د ټاکل شوې کمیټې تر څار لاندې ترسره شوه. د مسؤلینو په وینا د ازموینې موخه دا ده چې د کار اهل کس وټاکل شي او د وړتیا، مسلکیتوب او عدالت پر بنسټ دغه بست ته مناسب کس وګمارل شي. مسؤلین همداراز ګډونوالو ته ډاډ ورکوي چې د ازموینې بهیر په بشپړه توګه شفاف او عادلانه ترسره شوی او د پایلو په اعلان کې به هم د عدالت اصل په پام کې نیول کیږي. په دغه امتحان کې د خپل د امریت له امریته نمایندګان ول او داسې د اصلاحاتي ادارې نمایندګان ول، د ولایت نمایندګان پکې ول. چې امتحان ښه پوره شفاف او ټولو ګډونوالو ته اطمینان ورکوو چې دې کې به د چا حق نه ضایع کېږي. نو کوم سوالونه چې راوړل سوي ول هغه ګډونوال هم خوشحاله ول، هغه مسلکي سوالونه ول. بل لور ته د ازموینې ګډونوال هم د یاد بهیر څخه خوښي څرګندوي او وایي چې ازموینه په منظم او شفاف ډول واخیستل شوه. دوی همدارنګه زیاتوي چې دا ډول شفافې ازموینې کولی شي د وړ او مسلکي کسانو د ټاکنې لامل شي. اول خو د ادارې نه مننه کوو. امتحان انشاءالله الرحمن بیخي د شفافیت په فضا کې و، بیخي ارامه فضا وله. موږ راضي یو. بله خبره د دې ترڅنګ دا ده چې امتحان بیخي په مسلکي بڼه باندې و، یعنی چې څومره موږ د امتحان ته فکر کوو چې شاید په مسلکي شکل ونه وسي، اما امتحان په تمام معنا سره په مسلکي شکل باندې و او په دې جهت باندې موږ ډیر زیات خوشحاله یو. من من حیث یک از اشتراک کنندگان این آزمون آمادگی لازم را داشتم و از ریاست رادیو تلویزیون ملی واقعا تشکری می‌کنیم و همچنان خوشحال هستیم که این آزمون به صورت بسیار شفاف برگزار کردن و امیدوار هستیم که به صورت شفاف نمره‌دهی شود و کسی که واقعا شایسته از این بحث هست او انتخاب شود. دا په داسې حال کې ده چې د غزني ملي راډیو تلویزیون امریت تل هڅه کړې د خپلو کاري برخو لپاره د وړتیا پر بنسټ کسان وګماري څو رسنیز فعالیتونه لا اغیزمن او مسلکي شي.